بدمعشی باندې نور ما وها نړۍ لاسونه مخبر مات السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو محترمو مسلمانانو ورونو، خصوصا د افغانستان غیور او مجاهد ملت د 24 د اسد د افغانستان د فتح او د ازادۍ د غلوی ورځې مبارکي په لومړي قدم کې د هغه شهیدانو چې د افغانستان د غلوی ازادۍ لپاره یې خپل ځانونه قربان کړل، د هغوی پلارانو، د هغوی ورونو او د هغوی کورنۍ او یتیمانو ته وایم. او په دویم قدم کې د دې لوی ازادي مبارکي هغه غیور او مجاهد او د افغانستان دردېدلي ملت ته وایم چې د مجاهدینو لپاره یې هیڅ قسم قربانۍ نه دي سپمولي او د دې مجاهدینو سره په هر حالت کې ترڅنګ درېدلي دي. او په دریم قدم کې د دغې لویې فتح مبارکي هغه خارج میشتي افغانان او هغه مسلمانان چې د خپلې بېواسۍ او د غریبۍ په خاطر او د خپل کورنۍ لپاره د حلالو نفقې د ګټلو په خاطر په خارج کې میشتي او افغانستان ته نشي راتلی او دغه لویه ازادي د موږ سره نشي لمانځلی، هغوی ته هم د زړه له کومه د دغې ورځې مبارکي وایو. او په آخره کې هغه تښتېدلي ټامیان چې د افغانستان دغه لویه ازادي او دغه مبارکي مونږ په زور ورنه ګټلې، دوی هم په افغانستان کې غلامان پاتې شوي وو او هم اوس په خارج کې د کفارو لورګري کوي او هغوی ته لفې وهي او په میډیا کې د هغوی لپاره تبلیغات او نشرات کوي او اوس هم په همغه غلامي کې اخته دي او د خپلې غلامۍ نه توبه نه کاږي. نو په وروستۍ کې هغوی ته د زړه تسلیت غواړو او د الله جل جلاله نه ورته د هدایت د دعا کوو. السلام علیکم ورحمت الله.